ملګرو سلامونه او نیکې هیلې ډېر زیات احترامات ستاسو ورور ستاسو ملګری عمران ادان یم. ګرانو کتونکو امید ساتم چې ښه به یې او روغ جوړ به یې د صحت په جامه به یې. نن را سره بیا په پروګرام کې باسلي باسط صاحب دی دنه یو دوه درې تپوسه کوو او بیا راځو خپل پروګرام طرف ته. باسلي باسط صاحب تا د پروګرام کې هرکلی وه او ډېره مننه کوم ابرار وروره ستاسو او ستاسو د ټولو مینهوالو. باسلي باسط صاحب ما خو ویډیو ستاسو فیسبوک باندې کتلی وه تاسو یو مشاعره کې د اختر دپاره یو نظم ویلو نو دا نظم د مونږ سره شریک کړه د ثوابې په اواز نو ډېره زیاته مننه. ولې نه نادان صاحب ستاسو د مینهوالو لپاره بلا شعرونه د نظم نه مخکې یو دوه شعرونه وایم چې پوښتنه مه کوه د حال مې درته ویلی نشم پوښتنه مه کوه د حال مې درته ویلی نشم په غم لړلې مې تېرېږي زندګي دلبره څنګه ګلونه تاله درکمه ګلونه کم دي څنګه ګلونه تاله درکمه ګلونه کم دي د ژوند په څانګو کې مې شوي دي ازغي دلبره ګوره چمن کې مې اوس هغه رنګینۍ چېرته دي ګوره چمن کې مې اوس هغه رنګینۍ چېرته دي زمونږ په سیمه باندې نه راځي سپرلي دلبره. ډېره مننه کوم. دا نظم د سجي شریکومه چې زمونږ دردونه د زړګي لا کلار شوي نه دي زمونږ دردونه د زړګي لا کلار شوي نه دي او تا راله زیرې د اختر راوړو زمونږ دردونه د زړګي لا کلار شوي نه دي تا راله زیرې د اختر راوړو رنګینې نشته پیزاګانې سینګار شوي نه دي او تا راله زیرې د اختر راوړو زمونږ دردونه د زړګي لا کلار شوي نه دي تا راله زیرې د اختر راوړو رنګینې نشته پیزاګانې سینګار شوي نه دي تا راله زیرې د اختر راوړو راټولوي وله ټوکړې پستنه تارې ګنډي راټولوي وله ټوکړې پستنه تارې ګنډي ریښې ریښې ګریوان نه څوک لا اوزګار شوي نه دي او تا راله زیرې د اختر راوړو راټولوي وله ټوکړې پستنه تارې ګنډي ریښې ریښې ګریوان نه څوک لا اوزګار شوي نه دي تا راله زیرې د اختر راوړو وده نصیب ته ناستې انتظار وخوړل وده نصیب ته ناستې انتظار وخوړل دلته د ډېرو قسمتونه بیدار شوي نه دي او تا راله زیرې د اختر راوړو وده نصیب ته ناستې انتظار وخوړل دلته د ډېرو قسمتونه بیدار شوي نه دي تا راله زیرې د اختر راوړو د ژوند جونګړو کې تروسه ډیوې مړې پرتې دي د ژوند جونګړو کې تروسه ډیوې مړې پرتې دي تیارو کې اوسي د تیارو نه رابار شوي نه دي او تا راله زیرې د اختر راوړو د ژوند جونګړو کې تروسه ډیوې مړې پرتې دي تیارو کې اوسي د تیارو نه رابار شوي نه دي تا راله زیرې د اختر راوړو. د اخري شعر کې جی وایي چې د زړه آهونه یې باسده تر اسمانه رسي د زړه آهونه یې باسده تر اسمانه رسي د مظلومانو د خولې چغې په وار شوي نه دي او تا راله زیرې د اختر راوړو. ډېره مننه کوم. ملګرو تاسو اورئ د باسلي باسط صاحب نظم ډېر ښکلی تیار کړی د اختر دپاره خو څه وجوهات و چې د هغې د وجې پاتې او نن مې ستاسو دپاره ریکارډ کړو. د بل پروګرام پورې راکړې اجازه د لوی الله په امان.